وعلیکم سلام. ټول په خیر راغلی. په ډېرې بخښنې سره ناوخته شوه، اوس راغلم. نو ما ویل لپټاپ خلاص کړم، لږ غوندې څه زده کړو. وعلیکم سلام ټولو ته. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ښه راغلاست وایم ټولو ته. دا چې لږ غوندې ناوخته شول نن، اوس راغلم. خو سبا رخصت نه، مشکل نشته. دا سبا ټول رخصت وي، نو که خیر نن د ناوخته هم شي مشکل نشته ده. محب الله مخیل او بخښه ډېر زیات، ځکه چې اوس راغلم زه. نه وم کور کې، نه وم، نو لپټاپ حافظې کې ما سره نه وي. کور ته اوس راغلم. سبا رخصت د مشکل نشته، یو ساعت ناوخته ویده شئ. یو 15 جملې زده کوو، زیات درس نه وایو. زموږ اساسه موضوع د نن خریداري، شاپینګ، خریداري، چې ورته ایینکaufen هم ویلی، شاپینګ هم ورته ویلی شو. اول به ته ووایي چې سکرین صحیح ښکاري ټولو ته یا نه؟ صحیح. چې صحیح ښکاري، راځئ چې شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کړو په نامه د خدای چې زیات بخښونکی مهربان دی. کله چې موږ چاته وایو تاسو خریداري ته لاړ شئ او څه لټوئ، یو څه مو په کار وي، تاسو ته نه پیدا کېږي، تاسو له چا څخه مرسته غواړئ، کومک غواړئ، وایي له ما سره مرسته کولی شئ. په الماني ژبه په داسې ورته وایو: Können Sie mir helfen؟ کولی شئ له ما سره مرسته وکړئ. دا اوله جمله شوه. Können Sie mir helfen؟ کولی شئ زما سره مرسته وکړئ. په فورمل طریقې سره ورته وایئ. Können Sie mir helfen؟ تاسو چې هر ځای کې مرستې ته ضرورت لرئ، نو څه ویل غواړئ پوه نه شوم. نو تاسو کولی شئ داسې استفاده کړئ ترې Können Sie mir helfen؟ کولی شئ زما سره مرسته وکړئ. بله جمله زده کوو. که تاسو چاته وایئ، دکاندار ته ورځئ یا چاته وایئ مارکیټ ته ځئ، وایي آیا تاسو لرئ څه شی، مطلب څه تاسو چې غواړئ نوم ورته واخلئ، چې څه مو په کار وي، آیا تاسو پلانکی شی لرئ. نو تاسو څنګه وایئ آیا تاسو لرئ؟ Haben Sie eine weiße Jacke؟ یعنې زه ورته وایم چې آیا تاسو سپین کورتۍ یا کوټ یا جاکټ، موږ ورته وایو سپین جاکټ لرئ یا نه، سپینه کورتۍ لرئ یا نه. مطلب تاسو چې کله هم وایي آیا تاسو لرئ څه شی، Haben Sie، آیا تاسو لرئ، هغه نوم ورته واخلئ چې څه شی ستاسو په کار وي، هغه نوم ورته واخلئ چې څه شی تاسو غواړئ. بیا تاسو ورته وایئ زه غواړم، څه شی غواړئ، نوم ورته واخلئ. Ich möchte، زه غواړم څه شی، هغه تاسو ورته واخلئ نوم.
نو تاسو پوه شوئ که نه ich möchte څه شی یو شی ورته وایي لکه زه وایم چې زه سپین جاکټ غواړم ich möchte eine weiße Jacke eine weiße Jacke بالا میرم به خاطر چی میریم درې جملې سوي können Sie mir helfen له ما سره مرسته کولی شئ دومره جمله haben Sie آیا تاسو لرئ بله جمله وایي زه غواړم څه شی غواړئ تاسو ورته ووایئ ich möchte سمه ده دوستانو غږ درځي ټولو ته درې جمله ich möchte زه غواړم او که تاسو یو څه لټوئ زه لټوم څه شی لټوئ هغه نوم ورته واخلئ ich suche زه لټوم څه شی هغه نوم ورته واخلئ لکه وایو موږ وایو تاسو اکثر چې کار ته ځئ وایي زه کار پسې ګرځم ich suche Arbeit زه لټوم نو دا څلور جملې شوې تر دې ځایه پورې صحیح زده کېږي که نه لکه تاسو مارکیټ ته لاړ سئ او تاسو بوټانو پسې ګرځئ بوټان درته نه پیدا کېږي وایي ich suche Schuhe مطلب زه بوټان لټوم بوټان پسې ګرځم بوټان درته نه پیدا کېږي وایي ich suche Schuhe مطلب زه بوټان لټوم بوټان پسې ګرځم څلور جملې مې زده کړې بیا وایم وایي له ما سره مرسته کولی شئ können Sie mir helfen دومره جمله ده آیا تاسو لرئ څه شی چې تاسو غواړئ آیا تاسو لرئ ورته وایي haben Sie هر څه غواړئ ورته وایي haben Sie تاسو لرئ بل وایي زه غواړم څه غواړئ ich möchte زه غواړم ich möchte دا په ټولې فارمل جملې دي په مارکیټ کې کولی شئ استفاده کړئ بله جمله وایي ich suche زه لټوم څه شی لټوي هغه تاسو ورته ووایي ich suche او چې اکثر تاسو کار لټوئ کار پسې چاته ورځئ وایي ich suche Arbeit تاسو ورته بیا داسې وایي چې کله تاسو یو څه خوښ شي او تاسو ورته وایي دا په څو دی د دې قیمت څو دی was kostet das دا په څو دی پنځه جملې شوې دا د خریداري لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو was kostet das دا په څو دی was kostet das دا په څو دی نو دا تاسو زده کړئ بله جمله ده وایي یو دکان دلته چیرته دی یو دکان دلته چیرته دی دکان ته وایو دا راځئ زده کړو وایي wo ist hier ein Laden دلته یو دکان چیرته تاسو یو دکان پسې ګرځئ وړوکي دکان پسې نو تاسو ورته ویلی شئ دلته یو دکان چیرته دی wo ist hier ein Laden یو دکان دلته چیرته دی شپږ جملې شوې دوستانو شپږ جملې مو ویلې شپږ به نورې پاتې وي هغه به هم وایو آیا دغه شپږ جملې ستاسو زده شوې یا نه سلو وایو چې زده شي د ټولو بله جمله ده وایي چیرته اخیستلی شم تاسو یو څه پسې ګرځئ هغه نوم ورته واخلئ او بیا ورته وایي چیرته اخیستلی شم wo kann ich kaufen چیرته اخیستلی شم نو تاسو ورته وایي چیرته اخیستلی شم wo kann ich kaufen تاسو څه شی اخلئ هغه ورته وایي
نو تاسو چې هر څه اخلئ وای چیرته اخیستلی شم، لکه زه وایم چې یو موبایل اخلم، چیرته اخیستلی شم یو موبایل. Wo kann ich ein Handy kaufen? Wo kann ich ein Handy kaufen? نو چې هر څه اخلي تاسو ورته هغه ولیکئ. Wo kann ich kaufen؟ چیرته اخیستلی شم. هر څه چې اخلي تاسو ورته داسې وایئ. Wo kann ich kaufen؟ اکثره موږ یو دکان ته ورشو، هغه دکان کې هغه څه چې موږ غواړو نه پیدا کېږي، بیا من د یو چا فرمایشتونه مو دلته پوره کوو چې زه کښېنم خو ته هم کښېنه کړم. نو دا بله جمله شو وایي wo kann ich kaufen؟ چیرته اخیستلی شم. بله جمله د بازار یا شاپینګ سنټر چې موږ تاسو ته وایي بازار یا شاپینګ سنټر. Einkaufszentrum. Einkaufszentrum تاسو کولی شئ زده کړئ شاپینګ سنټر ته چې موږ تاسو چې کوم ځای کې تاسو شاپینګ کوئ هغه ته وایي Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. سلو وایم چې زده یې کړئ. Einkaufszentrum. بازار یا شاپینګ سنټر چې موږ تاسو ورته وایو. بل موږ سره نوم د خوراکي مواد، خوراکي توکي Lebensmittel. Lebensmittel خوراکي توکي یا خوراکي مواد. وای دا زه اخلم یا دا زه رانیسم، موږ تاسو خلک وایي دا زه رانیسم یا دا زه اخلم. په مختلفو طریقو ویلی شي. وایي das nehme ich. Das nehme ich. دا زه اخلم یا دا زه نیسم. مشکل نشته، دواړه یوه معنا ورکوي. بله اصطلاح یا جمله ده وایي لطفا پیسې یې ورکړئ. لطفا پیسې یې ورکړئ. bitte zahlen. bitte zahlen. وایي لطفا پیسې یې ورکړئ. تر دې ځایه پورې ایا تاسو دغه جملې زده شوې یا نه؟ وایي بې زحمته راحت نشته، بې خوبي به تېروې، تکلیف به تېروې. دا داسې نه ده چې ولا زه د هر څه په کوټه کې په بړستن کې ما ته هر څه تیار راځي. چې زه کښېنم تاسو به هم کښېنئ، چې زه بې خوبي کوم تاسو هم بې خوبي تېره کوئ. اورېدلی یم ده چې بې زحمته راحت نشته. لاندې بل لغت ده وایي ډېر ګران. ډېر ګران. په الماني ژبه وایي zu teuer. zu teuer. یو څه اخلئ تاسو یو څوک څه قیمته درکوي. zu teuer مطلب ډېر قیمته ده. وایي zu teuer. تاسو یو څه اخلئ قیمته وي نو تاسو ورته وایي دا لکه مثال دویمه دا موبایل ډېر قیمته ده. Dieses Handy ist sehr یا zu teuer. ډېر قیمته ده. بل ده ارزان. ارزان ته وایي billig. billig. وایي ارزان. دا وایي ارزانه ده. داسې مطلب وایي دا ډېر ارزانه ده. تاسو کولی شئ دا هم زده کړئ. قیمته او ارزانه موږ تاسو زده کړل.
او بله مهمه جمله ده وای تاسو یو څه اخلئ بوټان اخلئ کوټونه اخلئ کورتۍ اخلئ کالي اخلئ وای جوړ نه دی مطلب تاسو کې فټ نه وي تاسو سره جوړ نه وي تنګ وي آزاد وي وای پاست نیشت وای دا جوړ نه دی پاست نیشت جوړ نه دی یا تنګ وي هغه وي نو دې ته وای پاست نیشت پوه شوئ په دې جمله باندې پوه شئ پاس نیشت تاسو یو څه اخلئ یعنې موږ وایو که وایي دا ما کې فټ نه ده وایي دا ما کې فټ نه ده یعنې جوړ نه ده das passt mir nicht یعنې پاست نیشت مطلب دا ده چې جوړ نه دی تنګ وي آزاد وي تاسو سره مشکل لري جوړ نه دی پاست نیشت das passt mir nicht تاسو ویلی شئ وای اکثره تاسو دا شاپینګ مالونه ته ځئ او کالي اخلئ بیا هلته فټینګ روم وي هلته کوټې وي تاسو چک کوئ وای اجازه شته چې امتحان یې کړم چک یې کړم په الماني ژبه داسې وایو darf ich ausprobieren وای اجازه شته چې امتحان یې کړم probieren وای امتحان کول چک کول تاسو هلته کوټې لیدلې وي په هر شاپینګ مال کې اکثره په زارا وي دلته یا وولورت کې تاسو ورځئ یا نور داسې هغه وي مارکیټونه وي ورته وایي چې هلته تاسو هر څه لیدلي وي اکثره کالو کوټې وي هلته تاسو چک کوئ darf ich es ausprobieren اجازه شته چې امتحان یې کړم دا هم مهمه جمله ده ځای یې کړئ او بله جمله وایي څومره باید منتظر شم څومره باید انتظار وکړم په الماني ژبه داسې وایو wie lange muss ich warten وای زه باید څومره انتظار وکړم wie lange muss ich warten او لاندې جمله ده چې ستاسو خوښېږي وای دا زما خوښېږي وای دا زما خوښېږي په الماني ژبه داسې وایو das gefällt mir ستاسو یو ښار ته لاړ شئ یو څه مو خوښ شي اخلئ وای دا مطلب ما کې جوړ ده یا دا زما خوښ شو دا زما مطلب دا زما خوښېږي تاسو داسې ویلی شئ das gefällt mir دا مې خوښ شو نو تاسو داسې ویلی شئ das gefällt mir ډېر مهمې جملې دي که څوک ورته متوجه وي او غوږ ورته ونیسي انشاءالله دا به تاسو په آینده کې په درد خوري دوه جملې پاتې دي ختم شو دا جملې وای دا زما لپاره لنډ یا اوږد دی تاسو یو څه اخلئ لنډ وي یا اوږد وي تاسو ورته وایي das ist mir zu kurz oder lang das ist mir zu که وړکی وي تنګ وي das ist mir zu kurz او که غټ وي das ist mir zu lang وای دا زما لپاره غټ دی یا وړکی دی اخر کې ماته اخري لغت ده کالی یا جامې تاسو دا وایو کلایډر وای جامې یا کالی دا د موږ ستاسو یو څو مهمې جملې او لغتونه وو چې په شاپینګ مال کې ترې موږ او تاسو استفاده کولی شو څو ورځونه مختلفو موضوعګانو مې ورته بحث کومه انشاءالله تعالی که چا وخت ورکړی وي نو ډېر مشکلات به ستاسو حل وي همدغه لنډې لارې وي چې تاسو به الماني ژبه زده کوئ په کورسونو کې چې لاړ شئ 10% به تاسو غوږ نه وري 80-90% به تاسو ویده یاستئ هلته چې په خبره نه پوهېږئ نو تاسو ته به ډېر مهم وي څه وایي راځه چې ځو lass uns gehen وایي راځه چې ځو تاسو داسې ویلی شئ نو دوستانو وخت ورکړئ همدغه لنډې لارې دي چې تاسو به الماني ژبه زده کوئ نو اکثره دوستانو ما ته لنډه لار وښیه لنډه لار داسې نه ده چې ته به په تعویضونو یا په کوډو باندې درس زده کوئ همدغه لنډه لار ده چې تاسو به بېخوبي تېروئ او تاسو به وخت ورکوئ تاسو به نن چوټي شپه ده ځکه زه مطلب ناوخته راغلم یا دلته کور کې نه وم نو په مختلفو موضوعاتو کله ګرامر وي کله لغتونه وي کله جملې وي
همدغه لنډې لارې دي، همدغه لنډ وخت چې ورکوي نو همدغسې ژبه زده کېږي. داسې نه ده چې ولا زه دې په یو ورځ کې هر څه زده کړم، دا ټول هر څه وخت غواړي. یو ځل بیا درته دغه درس تکرارومه دوستانو، غوږ ورته ونیسئ. ټیک ټاک ته اچومه، یوټیوب ته هم اچوم، دا ټولې ویډیوګانې ټول اچومه ویډیوګانې فعلا دا ټول ټیک ټاک ته اچومه. افغان چې درس نه زده کېږي ته کوې دلته څه شی، خو زه لاړ شه که نه نو درته ویلي چا دې وروره، نو مونږ خو ته زنګ نه ده وهلی چې تا ته اوس مونږ کور ته درغلي او ته مونږ له خوبه راجګ کړی، نه یې شې زده کوی لاړ شه. بیا وایمه خریداري یا شاپینګ چې مونږ تاسو وایو، وای آیا له ما سره مرسته کولی شئ؟ په الماني ژبه داسې ورته وایي können Sie mir helfen؟ können Sie mir helfen؟ دوستانو که څوک مشکل لري لاړ شئ، مونږ تاسو څخه خط نه ده درلېږلی، ترمیم مو نه ده درلېږلی، یا تاسو ته دروازه نه ده درغلی، پولیسای نه دي درغلي چې هله راسه جګ څه درس نه شي ویلی، لاړ شه کښېنه، سبا راسه څه کله زړه کښېنه. صحیح ده؟ لاړ شئ، خوب وکړئ، چا په زور نه یې راوستي دلته، هېڅوک دې ماته نه کښېني، دا ځان سره خپله یادوم، یو کس هم ناست وي زه ورته وایم مشکل نشته ده، ته به یې نه وایې نور شپېته کسان یې وایي. وایي له ما سره مرسته کولی شي können Sie mir helfen؟ آیا تاسو لرئ یو څه تاسو اخلئ ورته وایي haben Sie یو څه اخلئ ورته وایي هغه شی ورته یاد کړئ، وایي زه غواړم ich möchte ich will هم وایو ich will هم وایو، خو په فورمال طریقې سره تاسو داسې مه وایئ چې ich will، تاسو ورته وایئ ich möchte وایي زه لټوم، څه لټوې؟ کار لټوم ich suche Arbeit، ich suche زه لټوم، څه لټوئ؟ هغه نوم ورته واخلئ ich suche. بله جمله وایي دا په څو دی، دا په څو دی، په الماني ژبه was kostet das؟ بله جمله ده یو دکان دلته چیرته دی، یو دکان دلته چیرته دی، wo ist hier ein Laden؟ دوستانو دا دوم ځل یې تکراروم، اول ځل مې سلو سلو ویلې، بیا هم صحیح ده سلو سلو وایم مشکل نشته ده. wo ist hier ein Laden؟ یو دکان، لادن وایي دکان ته، وړکی غوندې دکانونه وي، او غټ شاپینګ مال ته چې وایي هغه بیا تاسو ما ویلې، لاندې راځي لږ مخکې مې هم ویلې، وایي یو دکان دلته چیرته دی wo ist hier ein Laden؟ تاسو چې یو څه اخلئ او چا نه پوښتنه کوئ دلته یعنې چیرته اخیستلی شم څه شی، هغه نوم ورته واخلئ، موبایل اخلئ، لیپټاپ اخلئ، بوټان اخلئ، څه چې اخلئ نوم ورته واخلئ. wo kann ich kaufen؟ چیرته اخیستلی شم څه شی، هغه نوم ورته واخلئ. بیا وایم وایي له ما سره مرسته کولی شئ können Sie mir helfen؟ آیا تاسو لرئ haben Sie؟ ich möchte زه غواړم، زه لټوم ich suche زه لټوم was kostet das؟ دا په څو دی، was kostet das؟ دا په څو دی، یو دکان دلته چیرته دی wo ist hier ein Laden؟ دا یو دکان دلته چیرته دی. wo kann ich kaufen؟ چیرته اخیستلی شم؟ بازار یا شاپینګ سنټر چې موږ تاسو ورته وایو، په الماني ژبه دې ته وایي Einkaufszentrum، شاپینګ مال یا بازار چې تاسو سودا اخلئ. خوراکي توکي موږ سره دي، خوراکي مواد موږ تاسو سره وي Lebensmittel ورته وایي، خوراکي توکي یا خوراکي مواد. وایي دا زه اخلم یا دا زه رانیسم، په الماني ژبه ورته وایي das nehme ich. دوستانو که څوک نه پوهېږي اخر کې بیا هم د تکرارومه، درېیم ځل ده چې تکراروم یې، خیر مشکل نشته، که څوک نه پوهېدل، که څوک یې لیکي اخر کې وخت ورکومه، سکرین ورته خلاص پرېږدم بیا دې ولیکي. وایي لطفا پیسې یې ورکړئ. هو داسې هم ویل چې we feel kostet das، مشکل نشته ده. was kostet das؟ دا اسانه ده، we feel kostet مطلب څومره بیه لري، we feel kostet das. او بله ده وایي ډېر ګران، zu teuer.
teuer دیبان بل ارزان billig وای ارزان ته قیمت ته وای teuer ارزان او قیمته وای جوړ نه دی مطلب تاسو کې یو څه جوړ نه وي یو څه فټ نه وي پاست nicht das passt mir nicht وای دا مکه جوړ نه دی تنګ وي اوږد وي غټ وي وړکی وي نو تاسو ورته داسې وای پاست nicht و اجازه شته چې امتحان یې کړم چک یې کړم په الماني ژبه تاسو ویلی شئ darf ich es ausprobieren کولی شم یا اجازه ده چې چک یې کړم او بله جمله ده وایي څومره باید منتظر شم wie lange muss ich warten څومره باید منتظر شم او بله جمله ده وایي دا زما خوښیږي تاسو اکثره چې یو ښار مو خوښ شي یو ځای مو خوښ شي یو څه مو خوښ شي ووایئ چې das gefällt mir اکثر وایي das وایي ich mag dich هغه خو مطلب دې وخت کې دا جمله صحیح نه راځي چې یو څه مو ډېر زیات خوښیږي تاسو ورته وایئ چې خوښ مې شو das gefällt mir کالي اخلي او څه اخلي das gefällt mir دا زما خوښیږي دا زما خوښ شو دو جملې نورې ځکه وایي دا زما لپاره لنډ یا اوږد دی das ist mir so kurz یا lang غټ وي lang که وړکی وي kurz das ist mir so kurz oder lang کالي یا جامو ته موږ تاسو وایي Kleider جامې یا کالي دغه و زموږ ستاسو نننی درس وایي Kleider جامې یا کالي دغه و زموږ ستاسو نننی درس ها نیټ مې کار نه کوي بالکل بند شو اوس بیرته صحیح شو نیټ کله بندېږي کله هغه کېږي یو موبایل مې له بل موبایل نه کنیکټ کړی ده وای فای خو دلته کار نه کوي خپل شخصي انټرنیټ استفاده کوم نو ما یو خبر کوله که نه هغه خبر دا وه چې مینه قرباني غواړي نو هغه همدغه ده چې زحمت د باسي او څه به لاس راوړي اکثر دوستان وایي نن ناوخته شو نه بلکل ناوخته شو زه هم پوهېږم تقریبا پاوکم 12 بجې د ماخوستن اذان کوي پاوکم 12 بجې نو تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت ناوخته شو مشکل نشته د خیر که څوک یې لیکي کولی شي ویلې کوي که څوک غواړي پاس خبرې وکړي خبرې هم کولی شي ګپ ټوکې غواړئ ټوکې وکړئ ټوکې هم کولی شئ فعلا درس خلاص شو همدومره درس بس ده کومه موضوع کې چې مو تاسو بحث وي کوشش کوئ همغه موضوع کې پوښتنې کوئ بېرون د موضوع نه مه وځئ هر څه مخکې را روان دي او صحیح پوښتنې کوئ سلامونه نیکې هیلې احترامات استاده تا ته سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام مننه ستاسو جوړ په خیر نن زما دا کیمره به چیرې خلاصه شي استاده زه به نن داسې ووایم که نه چې یو سړی خواري وکړي هغه هر شی لاسته راوړلی شي استاده زه وایم صرف ما زما تقریبا 40 کاله عمر دی او د کلنۍ نه دې خواته ما مزدوري شروع کړې ده نو یعنې ما مکتب نه دی ویلی بیخي او صرف مې چې ویلی دی قرآن کریم مې ویلی دی په هغه په ناظره باندې خو الحمدلله چې دلته راغلی په دغه شپږو میاشتو کې ما اولنۍ جملې ټولې په پښتو لیکلي دي او چې خواري مو کړې دغه مو کړی دی نو اوس که ووایم د کیمره نه خلاصېږي شاید دا کتابچه هم تا ته نشان درکړم چې تر 6 روپۍ مې کتابچه اخیستې ده چې تر اخره پورې راغلم نو اوس مې دغه ABC دغه جملې ټولې یادې دي نو هغه دغه دی که نه هغه شعر هم پکې راځي و چې لمبو ورپسې وهي په لاس به درشي
او چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. نو استاده زما د ټولو ملګرو نه دا خواهش دی چې مزاحمت نه کوي لکه مخکې چې خلکو کمنټونه کول او چې څوک وي هغه به زده کوي ان شاء الله. او استاد ځانګړې مننه له تا نه. زه په اشپزخانه کې یم چې دننه ملګري وده دي او ان شاء الله کېږي به. او مننه خاص مننه له تا نه چې هر وخت کې که شپه یې که ورځ یې چې ته موږ ته وخت راکړې ته موږ ته ځان په زحمت کې ان شاء الله موږ به یادوو. مننه. فرهاد پاچا صاحب کور دې ودان. تاسو په دغه مشکلاتو کې اشپزخانې ته لاړئ. د ما مطلب دلته د چا خبره رد کول نه دي، د چا خبره مطلب بې عزتي چاته ورکول نه دي. د ما مطلب دلته د دوی مورال، د دوی ته یو کانفیډنس ورکول دي او دوی ته بیا زور په چا نه ده کړی چې وروره تا ته چا زنګ نه ده ویلی یا تا نه څوک فیس نه اخلي. زړه دې وي کښېنه، ته ما نه وې زه تا نه وینم، خبرې خوند نه درکوي، لاړ شه. او زه دوی لپاره دغه خبرې کوم، که تندې کوم که تیزې کوم، قسم ده د دوی لپاره کوم، د ما یې پسه سمه ده. او که څوک غواړي باران ته مه ګوره، یخ ته مه ګوره، اوړي ته مه ګوره، اسمان ریزه، اسمان شین ده، ګرمي ده. دلته موږ تاسو راغلي یو همدغه هدف ته چې یو څه زده کړو یا څه لاسته راوړو، یو څه باید لاسته راوړو، یو څه باید موږ دلته دغه تاسې مطلب ښایسته مثال ورکړه چې موږ په غالب بیتې نه پوهېدم. نن مطلب زه یو حد ته رارسېدلم چې یو څه کولی شم او زه واقعا تاسو زه مطلب پیژنم ډېر وخت نه چې تاسو ډېر وخت نه تاسو دا ویډیوګانې یا درس ته په شوق هر څه موږ دغسې کسان باندې زه فخر کوم. همدغه کسان چې ما ته ناست یقین وکړه چې د ما یوه بجه هم وي زه به ورته کښېنم، نیم ساعت وي، یو ساعت وي، زه به کښېنم ورته. نور که یو کس وي که شل کس وي ما سره دا غم نشته. خو دوی لپاره وایم چې ورونو دې ته مه ګورئ. زه مطمئن چې دا ټول به دوی یا به ټیک ټاک ته ناست ول یا به بل چا ته ناست یا بل چا ته ناست. دې نه ښه ده یو څه زده کړې وروره، ولې ځان ته خپله مطلب هغه سختي پیدا کوئ. سلامونه نیکې هیلې استاد محترم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مینه ناکرک. استاد محترم په دې هیله سرور جوړ به یې راته مننه، خیر اوسې. څنګه خپله ښه یې؟ الحمدلله. والله رښتیا درته وایم ډډه مې اچوله ویده کېدم. استاد لږ مې څه وکړه طبیعته کېناستلم، کتابچه مې راواخیسته، د څه درس د څه دا ټول مې ولیکو. بس انشاءالله دغه درس کوم دې ولیکه، دا به دې په درد هم وخوري او احساس دی، دا به دې په درد هم وخوري او یو ورور مایک خلاص دی، زحمت کوي. عبدالسمیع دغه مایک بند کړئ یا پاس ورور مایک بند کړه. ناصري آفرین. نو مینهناک خلک به دغه ته احساس وایه، تا خپله خواري وکړه، خپل محنت دې وکړه، اوس که نصیب او قسمت کې څه وي هغه به کېږي. نو خپله خواري چې کې هغه همدې ته وایي، صحیح ده. او که قسمت او نصیب کې یو څه نه وي موږ او تاسو به خپله خواري محنت کوئ. دغسې زه مطلب زه بل چېرته وم یعنې ما هلته شپه ونه کړه، په منډه منډه راغلم، بس ته وختم، به زه لیپټاپ خلاص کړه، لږ مطالعه مې خپله وکړه. نو همدغه ته مطلب خواري محنت وایي. والله استاد محترم موږ خپله خوشبخته ستا غوندې استاد لرو پوه سړی که نه همدا ټیک ټاک دی باید خپله فایده ترېنه واخلو، وخت پکې ضایع نه کړو. بس موږ هم ډېر خوشبخته تا غوندې استاد لرو. زه شخصا څوک نه پېژنم، که زه تونده وایم تېزه وایم د دوی لپاره وایم ما بل هېڅ مطلب دی کې نشته ده. نه چا سره شخصي دښمني لرم، نه مې چا سره پوله پټۍ شوې ده. والله که ډېر کسان وایي مطلب زه باید کمنټونه هم نه وایم، خو زه د دوی لپاره وایم وروره چې تاسو ته یو موقع خدای په لاس درکړه، بیا وایئ چې والله د ما کورس نه راځي او د ما اسناد نه راځي او زه درس وروره دا هم درس څه که نه، دا څه شی ده؟ آیا دا درس نه ده؟ والله استاد محترم کورس ته هم ځم، د وچ کورس ته هم ځم، خو د وچ کورس نه دغه لایف کې همدغه ستا لایف کې نورو درسو کې ښه درس راته زده کېږي، ځکه چې معنا یې راته پښتو کې تیار ترجمه کوي، کورس کې چېرته په پښتو راته ترجمه کوي، فقط وایي نوره اورو یې دونه خاص پرې نه پوهېږو. هو نو زه دا وایم چې بیا مه وایه، بیا دا پوښتنې مه کوئ چې زما کورس نشته او زما هغه نه راځي. والله داسې کسان ما سره ملګري دي یقین وکړه تر نن پورې بې آینس نه لري، اسوای نه لري، آینس لري او دوی امتحانونه خپله پاس کړي بې آینس. ولې وخت سره ټیک ټاک یوټیوب خپله ځان سره مطالعه کړې ده. والله همدغسې استاد محترم وایي، خواستن توانستن است، هر څوک یې وغواړي کولی شي. ښه استاد محترم. نو همدغه ته وایي ځکه چې دغه ته باید دومره محنت وسي هغه وسي. نو د هر چا خپل کار ده، څوک څه کوي څوک څه کوي، چا کې هم د چا شخصي ژوند کې څوک کار نه لري شخصي ژوند کې پوه شوې. همدغسې د اوس وخت چا ته ښه خبره مه کوې والله پرې بده لګېږي، بس پر لارې د علم د کښېناستو کې لکه موږ تاسو نن په شاپینګ باندې خبرې وکړې، پرونه موږ تاسو په بله موضوع باندې وه
لکه لیمنس میټل وو، کرانکن هایټ وو. دا تقریبا دا د نیم کتاب لغتونه او د نیم کتاب جملې الفاظونه دي تقریبا آیس یا هغه صفر د شبکه. دا نیم کتاب یا اسوای دا ټول نیم کتاب د سره د فکر سوچو کی والله همدغسې د استاد محترم هغه ډېر دلته ښه زده کوي. زه پښتو ترجمه دې هم لیکلی ده، وایم خپله یې وایم پوه شوې. څوک چې په پښتو ختم نه پوهېږي ته یې څه وایې هغه خپله پوهېږي پرې. نو زه تاسو په احساس باندې ویاړم، تاسو مطلب زه ولیدم او بیا راغلی خوب په د خپل درس دغه تاسو یو احساس یقین وکړئ چې الله پروردګار دې موږ تاسو رب هغه تاسو نیتونه او تاسو زړه ته ګوري چې تاسو بزرګ کې شي دي پوه شئ. والله همدغسې د استاد محترم والله موږ هم ډېر خوشبخته یو ستا غوندې استاد لرو. زه تا نه ډېر راضي یم، ډېره مننه درنه کوم ټولو دوستانو نه. او زه ولاکه نه چا باندې احسان وکم او نه چا باندې هغه وکم او نه ما تاسو تنخواه راکړې هغه راکړې، خو همدغه ته وایي تاسو خدمت کړی ده. که ووایې چې که زه وطن کې نه یم خو دا هم ناسم وطنوال ته یو خدمت ده، پښتنو ته یو خدمت ده. که څوک په پښتو باندې پوهېږي استاد محترم غټ خدمت ده. پوه شې د هوښیار خلک ښه پوهېږي، یو نیم جاهله پیدا کېږي هغه د خپل په خبره هم نه پوهېږي، داسې غلط کمنټونه کوي. نه هغه مشکل نشته، خیر هغوی مطلب هغوی ته قناعت ما ورکړه چې زه خپله انسان یم، راغلم ناوخته بس نه هغه نه و نو قناعت مو ورکړې هغه ورکړې. بیا هم شاید هغوی خو بیا هم د زور خبره نه ده، وایي که نه یاري د زور خبره نه ده پوه شوې. که زړه دې نه وي سپا سپا مې پوهې او همداسې وایي که نه. مننه بابا مینناک هلکه، بس ښه شپه درته غواړم، ښه خوب درته غواړم. ډېره زیاته مننه استاد محترم، هر رقم خدمت یې ډاډه کولی شې. کور دې ودان مخه دې ښه شپه درته غواړم، الله دې کامیاب ښه شپه ولرئ ټولو دوستانو ته ښه شپه، الله په امان. سلام علیکم استاد جی، ښې جوړې؟ وعلیکم السلام محب الله، ستړی مه شئ. شکر دی والي صاحب، ته څنګه جوړې؟ ښې؟ شکر الحمدلله. خپله ښې درس ته ناست وې؟ او معلم صاحب والله بس همدغه ستا لایف ته کینو، والله زه خپله وضو کېدم خو بس لسو بجو ته انتظار وم چې څو وخت پې تېر شو زه راځي انشاءالله. بس څنګه چې لایف راغی ډایرکټ ورته کېناستم. نه دوی دې ورځو او شپو کې زه رښتیا ته ما کار نشته، نو ځکه اکثره روزمره چې کار مې وي شاید یقین وکړه زه خپله مطلب کار پسې ګرځم چې دا نه ده چې اوس ما ته به کار د شپې پیدا کړي که سهار کېږي د ورځې. نو که خدا نخواسته خدای مکړه دغه یکشنبه هم رانه پاتې سي، ډېر کسان به خفه سي، والله د یوې ورځې ارمان به هم کوي. او چې زه وایم چې خدای پاک داسې یو کار ته پیدا کړي چې زه دا درس هم ورسره جاري وساتم او خپل کار هم وکړم. داسې نه دلته خو تاسو ارمان د معلومه ده یا به د شپې کار کوي یا به د ورځې کار کوي، نو زه وایم چې دغه دوه ورځې باندې خدای پاک له لاسه ورنکړي. و معلم صاحب والله موږ خو د ستا د لایف نه ډېر څه زده کوو. والله اوس هم کتابچه لاس په ده چې څنګه د یو شی کې هغه ډایرکټ لیکمه، ځکه چې موږ دغلته په کور کې دوج کور سره په 10 بجې پاڅېږو، هغه وختي هم نه ځو چې سړی 6 بجې دغه بجې لاړ شي، هغه هم په همدې کور کې جوړ شو، معلم راله کور ته راځي. نو ولاکن ته چې هم زده کېږي پوه شي، بس لیکې خبرې وکړي نور بس هغه هم په موبایل سره ښکته کړي، نو هغه نه بیخي څه زده کېږي نه. دغه د لایف ته چې راشو 5-6 جملې زده کړو. کور ته راځي دته پیسې ورکوي خو څه راځي ته پیسې به ورکوي دو، نو موږ ته خو کور ته راځي. پیسې خو دولت ورکوي که نه؟ و هغه هم د خدای د رضا نه ورځي. نو چې دلته یې وایي هلته یې وایي بیا تاسو ډېر کومک کولی شي. والله معلم صاحب بل ورځ ته دا تیف کې چې درس راکړی و نو هغه بیا موږ ته معلم صاحب راکاوه، لکه هغه چې کومه خبره کوله نو موږ خو دلته پښتو کې هر څه دغه کړي وو، په پوه شوم چې مثال دا دې ته وایي او دیم دې ته راځي او دیار دې ته راځي، نو پوره مې په مغزه رسېدل. نو ډېر والله ستا د درس نه والله موږ ډېر څه زده کوو، ځکه چې ډېر څه لاسه مې ترې راوړلم. آفرین، بس دا دغه د ښه ده چې دا وګورم تاسو ته مطلب دغه ما درس په یو ځای کې درته په درد خوړلی ده، داسې ډېر درس انشاءالله تعالی. دا درس خو داسې ده لکه دویم کاس موږ خو داسې یو چې څه زده کړو، دغلته موږ پترویان چې دې ټولو ته یې وبوی شوې وایي دا تا چېرته زده کړې؟ دا خو موږ ټول د موبایل او د لایف نه زده کوو. بله ورځ مې یو سکورټي راغلی وایي څنګه ناست یې؟ پرېږدي نه اوس نن چوټي ده، وای فای راپسې بندوي، وایي څنګه ناست یې؟ وایي لاړ شه خپلې کوټې ته. مې دغه وګوره دوج کورس زده کوم، معلم صاحب راغلی وایي زه ډېره ښه ده کښېنه ورته. نو ډېر څه دې زده کوو والله درس نه. آفرین، بس الله دې د ټولو تاسو کوم مشکلات حل کړي او د ټولو د خدای پاک دا ژوند دلته
سکون ورکړي او دا دریاب څه خدای پاک چا سرمنونه پوره کړي پوه شوې. ممکن معلم صاحب دلته داسې یو کار ده چې ژبه زده نه کړي کار هم نشي کولی، څوک درته کار هم نه درکوي، نه د اسناد راځي. دلته مهمه ژبه ده، چې ژبه زده نه شي یو شی هم نشي کولی دلته په المان کې. ګوره داسې چل دا خلک چې دي دوی خو په خوله ورته خاندي، خو دوی چې موږ اسنادونه ناوخته کوي، دا موږ تاسو د مشکلات ترمینونه ناوخته کوي، دا دوی شاته ډېر غټ چیکینګ کوي، بیک ګراوند چیکینګ چې دې ته وایي پوه شوې. دا ډېر شاته ډېر دا هلک څه شی کوي، دا په درد خوري که نه خوري، آیا ځان ته موږ ته د ټولنې ته په درد خوري که نه خوري، مطلب ټولنې ته کار کوي، درس وایي، دا موږ تاسو آینده دوی سنجولی شي. نو په دې خاطر باندې دوی دلته ځکه موږ د کال وخت راکوي، 2 کاله 3 کاله، چې دا په کوم سیستم کې ده پوه شوې. دا چا چې یو کلنې قبولیان اخیستي دي، دا ډولډوم چې ته وایي، دا ټول چک کوي چې دوی په کوم سویه کې دلته څه کول غواړي دلته پوه شوې. و معلم صاحب والا همدغه خبره ده. زه ښه شپه ولرې، د نورو ملګرو هم وخت نه نیسم. ښه شپه ولرې، بس الله دې ژوندی لره او ډېر صحیح ډېر خوب وکړه. ښه سلامونه احترامات جناب استاد صاحب، ښه ساعت د خدای په خیر یې؟ وعلیکم السلام، په خیر راغلی، په خیر راغلی. قربان دې شم، سلامت اوسې جناب محترم استاد صاحب. زه یو سوال لرم، شاید وایې منې. موږ خو کله کله کار کوو، وخت نه وي چې ستا درس ته کښېنو، نو د کوم درس چې وایې هیله کوم دغه په د ټیک ټاک کې په یوټیوب کې د نشر کوه، ځکه چې د تو واجدو چې د تو دغه ویډیو نه موږ ډېر څه زده کړي دي چې نن موږ کار کوو، خپل فامیل ساتو، غریب ساتو، بیچاره ساتو، هغې ته موږ زه رسیدګي ورته کوم، خپله برخه هر څه سره همشریکي کوم. دا ولې چې ستا برکت دی، ځکه موږ باید ډېره مننه درنه وکړو، د زړه له کومې مننه درنه وکړو. زه خپله دلته د برلین په نورې ټولنې کې هم زه جګېږم، بیا یو بل کاست دی عصمت الله ستانکزی نومیږي، زما ډېر نږدې انډیوال دی، په د کیمپو کې کار کوي، د ډېرې ژبې زده دي. نو هغې لپاره ما ورته وویل چې ما ورته د ورورۍ لاس سره ورکړی دی، نو 500-600 نفر ګروپ مې ورته جوړ کړم چې ډېر نوي هلکان دي، افغانان دي، چې دا مشکلات لري، باید په دغه واټساپ کې لږې حل کوه. ورته وایي چې بالکل، ځکه چې هغه دوه ټیمه وظیفه کوي، بیا هم 2-3 ساعته وخت یې د ګروپ ته ورکړی و. بعضې هلکان داسې چې ګروپ کې شخصي خبرې به سره کولې، غلطې ګپ شپ، هغه ګروپ ما بیا پسې ختم کړو، ځکه چې بعضې خلک نه به پوهېږي چې سړی ګټه ترې واخلي. نو جناب استاد صاحب، چار چیرې کور دې ودان، او ما د 1 کال کېږي چې ما فالو کړی، ستا ویډیوګانې ګورم، بل ویډیو ګورم هم نه. د ستا په برکت ما مکتب نه دی ویلی، سکول مې نه دی ویلی، د ستا په برکت زه نن کار کوم، ستا د ویډیوګانو نه ما ډېر څه زده کړي دي. زه هم تاسو نه یعنې کار څنګه ووایم، ما سره کار نشته، ډېره زیاته مننه کوم. او زه چا احسان خبره نه ده، د مننې خبر نه ده، د تاسو په خدمت کې یم چې هر څنګه وي، د ما د یو وس نه کېږي، زه به انشاءالله خدمت کې یم همیش، او الله مې ویني چې ما نیت دلته څه دی، دماغه څه ده. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. او پاتې شوې ویډیوګانې ما بیګا لایو راغلو، ما بل بیګا هغه ټولې ویډیوګانې ما په یوټیوب کې اچولې دي، دغه ویډیو هم ریکارډ کېږي، دا به هم یوټیوب ته ځي، او ان شاء الله تعالی زه ستاسو هر ویډیو ډاونلوډ کوم، بیا ټیک ټاک ته هم دا ټول به تاسو ټیک ټاک او په یوټیوب کې ملاویږي ان شاء الله. قربان دې شم جناب استاد صاحب، ډېره مننه. بس دا ویډیوګانې پورته کوه، ډېر خلک یو څه ترې زده کولی شي، یو څه ځان مخ ته پرې وړلی شي، یا بعضې چې څوک نه پوهېږي یا ټیک ټاک کې نه غلطه استفاده کوي، هسې هم نه پوهېږي. استاد صاحب موږ سره د قدر شته، هغه یو پښتو کې یو متل وي چې قدر د زرګر سره وي، نو موږ سره د ډېر قدر دی استاد صاحب، د مور پلار نه استاد ډېر باید سړی احترام یې ته وکړي. هر چېرې چې وې خدای دې سرلوړی لره، آباد اوسې، کور دې ودان، او د کې تا هېڅ ګټه نه ده، ته دلته تکلیف ورته کوې، زحمت وباسې، د نن سبا وخت کې چې کار هم کوي، حتما یو کار به استاد صاحب ته کوې چې هغې نه ته راځې 3-4-5 ساعته ته وخت دلته ورکوې، بیا ته خوب کوې، بیا ته ډوډۍ خورې، ته جامې پاکوې، خو تنها به نه وې، یوازې به وې، مجرد به وې، یا فامیل در سره وي، خو ډېر مشکلات دي جناب استاد صاحب، هېڅوک وخت راته نه ورکوي. بیا هغه د انسان داسې ده، دغه استاد خلکو ته همیش پرفیکټ ښکاري، خو دا استاد که تاسو وګورئ هغه دومره خپله ژوند کې دومره مشکلات لري
یعنی یقین وکړه نه چې زه مطلب ډایرکټ راځم زه اول دې ته خپله مطالعه کوم په یو ټکي ځان په یو یقین وکړه دا اوس مې هندوانه پرې کړې دا لا ته اوس ما ګوتم نه ده وړی لاس نه ده وړی مطلب زه درس لاس یې بیا به زه په خیر دا هندوانه خورم که نه نو دا شیان استاد نه غواړي مطلب دا بیا وایي داسې هغسې که نه نو بعضې کسان سره احساس وي او بعضې کسان سره بیا وي هر ځای کې مطلب بعضې کسان وي چې هغه د خپل ذمهواریانې خپل هغه اولتونه ډېر وروسته پېژني خو ډېر وروسته بیا ارمانونه کېږي انسان نه نو یقین وکړئ زه رښتیا وایم زه نه د کوم احسان لپاره نه د چا نه مننه غواړم نه د چا احترام چې کوي هغه باید وسي د انسان باید احترام وشي هغه وسي هغه استاد وي شاګرد وي او زه دلته داسې احساس کوم لکه موږ تاسو ټول ملګري یاستو موږ تاسو دلته مطلب تاسو نه مطلب یا مشر یا کشر زه چا باندې دا غره کوم زه استاد یم زه یقینا کوم دا استاد وای زه مطلب خپل احساس نه کوم زه دلته ټول مطلب یو ملګری غوندي ورور غوندي احساس کوم دلته ټول افغانان قربان دې شم استاد صاحب الله د اجرونه درکړي په دې هر څه پوهېږي ما مخکې یو خبره درته وکړه چې استانکزی صاحب مخکې 15 کاله مخکې ټولنې جوړې کړې بیا خلکو پیسې چې تریوال بیا د ختمې کړلې نو خلک دا فکر کوي چې ولا دا خو دغه واټساپ یا د خلک دې په خاطر څه معامله لري د څومره ټولنې چې دي چا چې پیسې وهلې قسم د استاد صاحب مخامخ مې ټول څرګند کړل اوس ټول خلک ورته هوښیار شول که نه دوی په سار به پیسې اخیستل کېدلې په د ټولنې کې په دې حساب کې ته جناب استاد صاحب محترم دلته په سکرین باندې دلته درس ورکوي یو 100 کسان یو 50 کسان ستانه درس زده کوي دغه استاد صاحب هر سړی پوهېږي کما کل نه دی که نه نو الله دې تا ته زړونه درکړي الله دې چې هر چیرې وي خوش نصیبه سړی چې دلته خلک درته کیني تا نه درس زده کوي ما څه درته وایي چې قسم زه درته کوم چې د تا د ویډیوګانو نه ما څه زده کړي دي چې زه نن کار کوم او ما سره ګاونډي هلته آباد دی خپل فامیل آباد دی څومره غټ اجر ثواب دی الله پاک تا ته اجرونه درکوي تا ته الله پاک ثواب په دې کوي بس الله دې نور هم ارمانونه پوره کړي ما په دعاګانو کې د ټولو موږ څومره کسان چې دلته ناست یو وي تاسو خبرې مطلب دلته یو مثال چې تاسو دغه ویډیوګانو نه یا دې ویډیوګانو یا بل ویډیوګانو یا مطلب تاسو درس نه تللی او تاسو دا ویډیوګانو یوټیوب نه یا ګوګل نه یا مطلب بل ټیک ټاک نه ژبه زده کوئ دا د ټولو لپاره یو مثال ده او موږ په خپلو دعاګانو کې خاص کر د چا والدین محترم چې بس موږ ته خپله دعاګانې دا دعاګانو موږ ته غټ ضرورت ده او دغه تقدیر او زندگی بدلولی شي موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ وس نه کېږي انشاءالله کوو بیا الله دې ټول مشکلات حل کړي د ټولو تاسو او زه په تاسو باندې ویاړم د تاسو غوندې مطلب دغسې با احساسه با وجدانه او خپل ذمهواري چې پېژنئ خپل فامیل ته د دغه تاسو په دې پوهېږئ چې مطلب دغه ژبه کې ماته پیسې دي په دې ژبه کې ماته دروازې خلاصې شوي دي خلاصېږي نو دا یقین وکړئ مطلب دا ډېر څه دي دومره احساس انسان ولري دا ډېر څه دي بالکل حقیقت ته جناب استاد صاحب ژبه د چې زده نه وي ګونګ یې څوک د څه کوي دلته څوک کار در کوي ګونګ ته وایه چې دې خوا راشه دا یې خوا روان وي نو هغه خو نه د ستا برکت دی بس سبب موږ نه انشاءالله څه نه کېږي د به جوړوي ډېرې ښایسته چې بالکل چې په ژوند د درس نه وي ویلی په ټیک ټاک کې که په یوټیوب کې د دواړه جملې دی ورته لیکلي وي هم د پښتو معنا دی ورته لیکلي وي هم دغه کومه جمله چې دا د پښتو ورته لیکلي ډېر په اسانۍ سره زده کولی شي ما ډېر په اسانۍ سره زده کړل زه ښه ده زه چې مار مې شوی چې یو کس هم یادېږي دا هم غټه خبره ده پوه شوې دا هم او بس موږ انشاءالله مطمئن یو په داخلو کې چې یو کس هم دعا کوي دا هم بس پوه شوې قربان الله دې با عزته لره تل سرلوړی اوسې خوشحاله اوسې استاد صاحب یو فالو بیک پر وکړي ته د واتساپ نمبر راولګي انشاءالله دا سه وخت سره سودا هاوس انشاءالله مشکل نشته زه دې ستړی کوم نه زه خپله جناب استاد صاحب پوهېږم دومره سترګې مو خلاصې دلته به ډېر وخت ځکه نه نسم چې بعضې د نرم ملګري هم دلته ناست دي هغه هم هغې سره به خبرې کوي دلته تا باندې هم ناوخته 1 منټ کم 1 بجه ده خو نمبر به دې واتساپ مته خامخا رالیږي او فالو بیک به هم راکړي چې هغې کې نمبر راولېږي نو یو نه وخت به یو نه میسیج به سره کوو انشاءالله زه د هر وخت خدمت کوم صحیح ده مننه انشاءالله مننه کور ودان خیر اوسئ ښه شپه ورته غواړم ښه شپه السلام علیکم مخه دغسې دوستان وګورئ دغه تاسو ته غټ مثال و چې ما وایي دغه خپل مشکلات چې نن ما حل کړي حلومه دا د همدغه ټیک ټاکونو برکت ده او وایي خلک وایي ټیک ټاک ښه شی نه ده خلک وایي یوټیوب ښه شی نه ده روغه
کوو دغه چاړه چې موږ تاسو ته جوړه شوې ده د دې لپاره جوړه شوې چې موږ خپل مشکل حل کوو مڼه پې کټ کوو هندواڼه پې کټ کوو سبزي پې کټ کوو خو که دا ته یې غلط استفاده کوې هغه تا مشکل ده دغه موبایل پوهېږو چې مطلب دی نه فساد جوړېږي خو د دې په وجه موږ تاسو نن په ډېر اسانۍ سره مطلب خپل فامیل سره غږېږو دغه ټیک ټاک کومه فحاشي خو دغه ټیک ټاک نه موږ تاسو مثبته انرژي او مثبت شیان هم زده کوی شو استعمال یې په موږ تاسو باندې ده چې موږ څنګه استفاده کوو منفي اړخ یا مثبت اړخ نو الله صاحب کولی شي خبرې وکړئ السلام علیکم استاد محترم وعلیکم السلام ستړی مه شئ خیر استاد ښه یې جوړ یې شکر مننه خپله ښه یاست صحیح الحمدلله څنګه یې مننه څنګه و درس ته ناست وې درس ته خو اوس رالم بس ته 11 بجو پورې په تمه وم استاد رانه دي تر 12 بس اوس چې ومې اوس مې زه ولې کو در نه خو زده به یې کم له خیره مشکل نس آخر کسی آنلاین में बंदा होते कर में लास्ट दोनों जुमले ज्यादा नहीं सही ना ان شاء الله څوک مې زده کړي دي صحیح ده یو ځل بیا اخر کې تکرارونه ان شاء الله څوک سنوي وي هغوی هم واغو ته نیولی شي اسانه جملې دي او مهمې جملې دي صحیح ده استاد محترم صحیح شو مننه ښه شپه درته غواړم دغه دوه کسو ته جواب ورکوم بیا ان شاء الله تکراروم السلام علیکم وعلیکم السلام ولا استاد محترم بل ډیر ښه دغه خبرې وکړې رښتیا واقعا ډیر ښه استاد بس الله دې خوشحاله لره پوه شي استاد بس دغه دوام د خیر ان شاء الله ویرکه چې د موږ تاسو افغانان غریبانان چې دی یو کاروبار وکړي ان شاء الله فکر کوم تاسو کله راځي ولا کله استاد زم چې ما 11 میاشتې المان کېږي خو ما سره په عامل کې ما ژبه چې دی په ډېرو باندې په مکمل خبرې پرې کولی شم داسې وي ماشاءالله زبردست ښه وخت استاد ښه وخت مننه ناصري صاحب السلام علیکم استاد محترم وعلیکم السلام ستړی مه شئ بخیر وخت خیر اوسه مننه ژوندی اوسه ښه خوی طبیعت دې ښه ده شکر مننه خپله څنګه یې ژوند څنګه روان ده شکر د الله فضل ده لاسو بهر د ټرین کې بیا معلومات ډېره مننه تا که اوسه دومره د افغان ناصري صاحب تاسو ټرین کې یاستئ او غږ مو نه راځي کښته وته کېږي تاسو خبر ما واخیسته ډېره زیاته مننه خیر اوسئ انشاءالله سبا به تاسو بیا راجګ شئ خبرو ته نو ټرین کې یاستئ غږ مو بند شو ښه وخت درته غواړم ښه شپه درته غواړم انشاءالله درس به تکرار کړو بیا به ټولو دوستانو څخه په مخه ښه وکړو ځکه ناوخته ده بیا به ټول ویده کېږي راځئ چې بیا یو ځل ووایو موږ تاسو موضوع خریداري چې تاسو ځئ ځان ته سوداګانې اخلئ دا چې اختر هم روان ده هماغه به څوک کالي اخلي څوک به کورونه د سوداګانې اخلي شاپینګ هم په الماني ژبه ورته ویلی شو او عین کافن هم تاسو ویلی شئ خریداري ته ما سره اوله جمله وویله ما سره مرسته کولی شئ دلته رسمي توګه باندې موږ وایو په فورمل طریقې سره موږ تاسو وایو ما سره مرسته کولی شئ können Sie mir helfen آیا له ما سره مرسته کولی شئ او تاسو چاته وایئ دوستانو بله جمله ده که تاسو څه وایئ وایي آیا تاسو دا لرئ هغه شي نوم ورته اخلئ په الماني ژبه موږ وایو haben Sie هغه نوم ورته واخلئ haben Sie was هغه نوم ورته واخلئ بله جمله وایي زه غواړم څه شی غواړئ هغه نوم ورته واخلئ ich möchte دوستانو دا خلک چې دي په یوروپ کې بیا خاص المانیان چې دي دوی ډېره زیاته توجه ورکوي ریسپیکټ ته فورمل ژبې ته فورمال یعنې رسمي ژبې ته لکه موږ وایو haben Sie دا موږ یو کس ته وایو آیا تاسو لرئ موږ دا هم په دې شکل ویلی شو hast du خو دا انفارمل ده دوی ډېره زیاته مطلب بده معنا اخلي دې نه اکثره دوی ته به تاسو کولی شئ په فارمل طریقې سره جملې او اصطلاحات وایي موږ وایو بله وایي ich möchte زه غواړم دا موږ په دې طریقه هم ویلی شو ich will دا معنا ورکوي چې زه غواړم خو دې وخت کې په رسمي توګه موږ نشو ویلی چې ich will دا یو معنا غلطه ورکوي بله جمله ده نو اکثر کوشش کوي په فورمل یعنی په رسمي شکل ورته ریسپیکټ شکل درغږیږي اکثر دوی ته بیټ استفاده کوي انشلډونګ استفاده کوي نو دې ته تاسو هم ښه ښکاروئ هغوی به هم تاسو څخه مننه کوي
بله دا وایي ich suche زه لټوم څه شی لټوي تاسو هغه نوم واخلئ کار لټوئ ich suche Arbeit اکثره دوستان کار پسې ګرځي نو تاسو چې کار ته چاته وایي کارګران ته مطلب غواړئ کار وکړئ ورته وایي ich suche Arbeit ich suche Arbeit زه لټوم کار بله جمله ده وایي دا په څو دی تاسو ورته وایي was kostet das ډېرو دوستانو په دغه جملې نیوکه وکړه چې دا غلط دی دا غلط نه ده تاسو ویلی شئ was kostet das یا wie viel kostet das was kostet das das هم صحیح ده او wie viel kostet das دا صحیح هم صحیح ده دواړه صحیح دي مشکل نه لري بله جمله ده وایي یو دوکان دلته چیرته دی یو دوکان دلته چیرته دی په الماني ژبه وایو wo ist hier ein Laden wo ist hier ein Laden یو دوکان دلته چیرته دی بله جمله ده وایي چیرته اخیستلی شم تاسو یو چیرته ځئ او یا تاسو معلومات نه وي تاسو چا نه پوښتنه کوئ چیرته اخیستلی شم څه شی هغه نوم ورته واخلئ بیا ورته وایي wo kann ich kaufen wo kann ich خالي ځای ډک کړئ چې څه شی اخلئ مطلب موبایل اخلئ هنډي یا نور سوداګان اخلئ کلایډون یا جامې کلاید څه شی اخلئ ورته وایي wo kann ich kaufen چیرته اخیستلی شم بله لغت د موږ تاسو سره وای بازار یا شاپینګ سنټر چې موږ تاسو یو خو دکان وي لادن نو د بازار شاپینګ سنټر کې مطلب موږ تاسو لکه په افغانستان کې په کابل کې ګلبهار سنټر چې دا یا داود ځای سنټر چې دا هغه ته موږ تاسو شاپینګ سنټر وایي په الماني په انګلیسي کې خو په الماني ژبه کې موږ وایو Einkaufszentrum لکه دلته موږ تاسو سره ګالریا ده ګالریا په نوم باندې تاسو نور غټ غټ شاپینګ مالونه دي هلته چې لباسونه خرڅېږي نور ډېر زیات شیان خرڅېږي دې ته وایي Einkaufszentrum نیویارکر شو موږ او تاسو سره ډېر څه دي دلته بل د خوراکي مواد یا خوراکي توکي ته وایي Lebensmittel وایي خوراکي توکي یا خوراکي مواد وایي زه اخلم یا زه رانیسم تاسو ویلی شئ das nehme ich زه اخلم یا زه رانیسم بیا وایو لطفاً پیسې یې ورکړئ bitte zahlen وایي لطفاً پیسې یې ورکړئ که یو څه ډېر ګران وي او وایي ډېر ګران دی zu teuer بل د ارزان ته وایي billig وایي ارزان که تاسو یو څه اخلئ بوټان مو واخیستل کالي مو واخیستل او تاسو پرې جوړ نه وي نو دغه جوړ نه راځي یا په ما کې جوړ نه ده دې ته وایي passt nicht وایي das passt mir nicht دا په ما کې جوړ نه دی passt nicht وایي مطلب فټ نه ده موږ وایو که نه وایي دا ما کې فټ نه ده فټ نه ده هغه دا ده passt nicht او بله جمله ده وایي کولی شو اجازه شته چې امتحان یې کړم تاسو چاته وایي اجازه شته چې امتحان یې کړم نو تاسو ورته داسې وایي darf ich es ausprobieren وایي امتحان کول که تاسو فکر کړی وي دا غټ غټ سنټرمونو ته ورځئ شاپینګ مالونو ته ورځئ دلته دې کې وړې وړې کوټې وي تاسو خپل لباسونه هلته چک کوئ چې آیا دا زه چک کړم که چک نه کړم یا ما کې اوږد ده وړکی ده غټ ده څنګه ده وایي darf ich es ausprobieren اجازه ده چې امتحان یې کړم یا چک کړم بله جمله ده وایي څومره باید انتظار شم په الماني ژبه wie lange muss ich warten څومره باید انتظار شم وایي بله جمله ده دا زما خوښیږي تاسو هم چې کله یو ځای خوښ شو یو ښار مو خوښ شو یو کلی مو خوښ شو یو څه سودا مو خوښه شوه کالي مو خوښ شو بیا ورته وایي das gefällt mir دا زما خوښ شو یا دا زما خوښیږي په دغه موضوعاتو باندې تاسو به په کتابونو کې هم ګورئ چې په هر یو موضوع باندې تاسو خپل چپټرونه وي درسونه وي لکه شاپینګ سنټر سو لیبنسمیټل سو کرانکنهایټ سو دا تاسو ټول په کتابونو کې مخکې تاسو که درسونه شروع کړئ وایي به دوه جملې لومړی دي وایي دا زما لپاره لنډ یا اوږد دی لنډ ته وایي kurz او اوږد ته وایي lang وایي das ist mir zu kurz oder lang که لږ وي وایي لنډ وي بیا وایي kurz یا غټ وي lang په اخر کې ماته لغت د کالي یا جامې موږ تاسو وایي کلاید وایي جامې یا کالي نن د موږ او ستاسو دغه موضوع وه تقریبا 12 جملې وې او موضوع وه
شاپینګ یا انکاوفن خریداري. نو خدای دې وکړي چې یو څو جملې مو زده شوي وي، خپل مشکلات پرې حل کړئ چې کله هم سودا اخیستلو ته ځئ، او تاسو تکلیف نه ډېره مننه چې تاسو نه تکلیف وباسه او دلته کېناستئ او یو څه مو زده کړل. دا چې ناوخته راغلم بیا هم د دې لپاره بخښنه غواړم، بیا هم باید قرباني ورکړل شي، خو خیر سبا رخصت هم ده، مشکل به نه وي، یو ساعت اضافه درته کېنئ بیا یو ساعت ناوخته جګ شئ. نو دغه زموږ ستاسو درس و، موضوع وه، نن لپاره به همدومره بس وي انشاءالله. سبا که وخت و ژوند و نوې موضوع سره راځو، شاید ګرامر موضوع وي یا لغتونه وي، جملې وي، نو همدومره بس و. که څوک غواړي ولیکي لیکلی هم شي، که څوک غواړي ویده شي تللی شي، تللی شي ویده شي. مننه له ټولو څخه بیا. دوستانو دا اخر کې چې ګ راځي اکثره دا د ګ اګا په اواز ورکړي، ګ بلش بل دغه د اواز غوندې ورکړي، بلش دغسې اواز ورکوي. تاسو داسې زده کولی شئ. محب الله خیل صاحب کولی شي ویده شي. په ځان پام کوئ، پاکستان د کار سړی دا مشکل نه، زه پاکستان کې نه یم، مونږ ډېر لرې یو مشکل نشته. خیر دا خبرې درسره نه کوو، دلته موضوع درس ده، سیاسي بحث خپله د ما هم نه خوښېږي او نه یې طرفدار یم. که کته لاړ شم دومره بس. نه متاسفانه فعلا د واتساپ ګروپ نه لرم. آینده کې که اراده مې ورته جوړه شوه انشاءالله، که آینده کې اراده م جوړه شوه انشاءالله واتساپ نمبر هم کوم. فعلا نشم ورکولی ما د مشکلات له وجې. طارق جانه ماشاءالله ماشاءالله. نور هم کته لاړ شم بس ده. چې کله یو ځل زما د کار وخت معلوم شي، زما کاري سیستم معلوم شي، هر څه مکمل شي او زه مطمئن شم چې زه څو ورځې وخت لایو راتلی شم، بیا به هغه وخت کې انشاءالله واتساپ ګروپونه باندې هم سوچ وکړو، هغه هم سوچ وکړو. فعلا نشم کولی په ډېره بخښنه ځای ځکه یو څه مشکلات دي چې زه وینم، بیا به زه رسیدګي نشم کولی، بیا به خلک میسجونه کوي، هغه به کوي، بیا سړی نه کېږي بیا. بهار زلمی به وخت همیشه د ما 10 بجو نه بعد وي، 10 بجو نه شروع کېږي، حتی چې 1 بجې پورې هم تللی شي. 10 بجې چې کله سبا یې رخصت نه وي بیا 1 بجې پورې نسي، مطلب 12 بجې ختمېږي، 12 نیم بجې، خو 10 بجې اکثره او کله ناوخته سي، مشکلات وي بیا ناوخته کېږي یا وختي راځم، خو اکثره 10 بجې وي.
خانقاه خو دغه دوه جملې پاتې کولی چې دا دوه جملې ولیکي. طارق جانه ګډ نایټ، که غواړې راوخېږې کولی شې راوخېږې طارق جانه، ځکه ستا مینهوال زیات دي، ستا خبرې واوري، او که وایې چې نه ویده کېږم کولی شې ویده شې. فکر کوم ټولو به لیکلي وي. دوستانو ښه شپه ته غواړم، من لایو باندومه انشاءالله که وخت وو او په ځای باندې ومو، سبا به سره ګورو انشاءالله د نوي درس سره.